د دې ولی د خدای ولی دې ته وایي عارف بالله، ولی دې ته وایي چې دی به الله پېژني، سم به پېژني. مولانا عبدالغفور سوات صاحب چې تاسو ورته وایې لندن ډېری بابا خبره کوله چې دله به خلک راتلل، دی قادر یو، صرف قادر یو، ډېره دنیا به ورته راتلله، ګیر چاپېره چارباغ کې وغیره کې علماء مشوره وکړه چې یا لکه د مولانا عبدالغفور له خلق ډېر زیات راځي، دلته موږ له خلق راځي ډېر زیات، موږ ورته وزګاري کوو نه. یاره داسې کار دی چې موږ د پسې غیبت کوو روزانه، تم کوې زم کوم علما ټول را جمع شو، مشران عالمان، درمیانه عالمان، کشران عالمان، دا 15 کسان وی را جمع شو، وی راځئ چې ورشو دې جومات ته. هغه جومات کې تاسو تللی هلته کې دفن دی، هلته دفن دی. بس یو بل ناشیه واقعه ده بیا به چې ته ووایم زما خپله چې زه یو ضرورت لپاره هلته تللی وم او بس چې راوتېدم هغه پوره شوي، زما هغه سره مناسبت دی ډېر زیات. قادري دی که نه؟ بس راغله وویل صاحبه داسې کار دی چې موږ په تا پسې غیبت کوو، چې یاره دلته هسې خلک راځي او که ده سره څه علم شته، علم خو ضروري شی دی، ولی الله سره علم ضروري دی، یا خپل علم یا د پیر صاحب، د پیر صاحب هم ډېر دی، یاد ده که دی عالم نه دی خو پیر صاحب عالم دی، دام ډېره ده. چې د سره علم شته خپل ذاتي یا د خپل پیر صاحب او که نه. او وی صاحب بس موږ تا نه تپوس کوو، نن دا خبره خلاصو، دا د غیبت وغیره خبرې بس نن ختمو. بچه داسې مخکې لږ راځئ ښه چې پکې ټول راشو که خیري ښه. وی بس نن دا خبره ختمه. وی سوات صاحب دقسې وپټېږي راوخوځېږي، خلک ډېر زیات دي ښه چې دقسې راوخوځېږي. قرآن شریف کې راغلي دي په 8مه سپاره کې یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا یفسح الله لکم، چې تا ته ویلي شي چې ځای پراخه کا چې بل مسلمان هم پکې راشي، یاد لره د دې نه خبرې یفسح الله لکم، طالب الله په رزق کې پراخي وکړي، ستا په قبر کې به پراخي وکړي، ستا په دنیا وخت دا مسلمان چې دی د خیال ساتل دا یوازې نفلونه خو نه دي. ته فکر کوه الله به تعالی په رزق کې پراخي وکړي، یفسح الله لکم بالرزق والعمر والقبر، تعالی به الله پراخي وکړي په رزق کې هم، په عمر کې هم، په قبر کې هم. خیر مولانا عبدالغفور سوات صاحب نے تپوس وکړو چې من الله اوس ځان پوه کړه خدای څه دی؟ وی بالکل صحیح ده. وی کینې
لکه هغوی ورته وایي چې ولی الله به عارف بالله وي، لوی علما وو. دا هغه وخت د دې وخت نه، دې وخت کې لږ لږ پاتې شو، سخت کال 35 اکابر علما وفات شو. 35 دا هغوی جانشین پیدا کېدل ډېر ګران کار دی. هغوی خو څه کړي وو په ټول پاکستان کې، ما یو ځان سره شمارلی دی، ځکه د بیدل چې دی زمونږ تباهي ته وګورئ. عالم د دنیا نه تلل، موت العالم والله موت العالم. د عالم وفات چې دی دا د عالم وفات دی. ډېر خلک په هغې وجه یتیمان شي. وی ملا الله څه دی، ولي به عارف بالله وي. بجلی چې راشي بیا دغه پکې ټولو لګوي. ګرمي ده ډېره زیاته. وی چې دا څه کار دی چې الله څه دی. نورې زما خپله خبره ده چې حاتم اسم د شقیق بلخي نه په 33 کاله کې 8 مسلې یادې کړي دي. هغه خبره به زه بیا کوم انشاءالله که ژوند بقا وکړه. د شروع وکړه توحید پہ ذات، توحید پہ صفات، توحید پہ الافعال، باقی دلائل. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ. دا درې واړه توحید، توحید پہ ذات، توحید پہ صفات، توحید پہ الافعال. دا اللہ دا ذات پشان ذات تا چا نشتا، دا اچا نشتا، دا اچا. دا اللہ دا صفات و پشان صفات تا چا نشتا. دا اللہ کم کارونه چه کئی آ کارونه بل سوک نشی خولی. پدې شروع کړه، پدې درو خبرو، توحید په ذات، توحید په صفات، توحید په افعال، پدې لګیا دي. یو غنټه چې وته دا سهار ټیم دی، سوات صاحب لګیا دی، یو غنټه وته. په دویمه غنټه شروع کړه. اوله غنټه کې په ټول خلک پیدل، ټول په پیدل، څومره چې مشران علما، درمیانه علما، کشران ټول په پیدل. دویمه غنټه باندې چې شروع کړه نو بیا په مشران علما پیدل، درمیان علما او کم عمر علما پی نه پیدل. دومره خخ لاړو. دا څه علم یې زده کړه، تاسو کړي، تاسو علم یې زده کړی. بس صرف مشر عالم چې څونه مشر کېږي علم به دومره ځوانېږي. د ځوان سړي نه علم ونه کېږي، ګورې خراب به دې کېږي. مشر نه به علم کوي. چې دویمه غنټه پوره شوه، په درېیمه شروع کړه په یو ځای باندې. نه مخکې تیارې ورته کړې، خو ناڅاپه تپوس په درېیمه غنټه یې چې شروع کړه نو هغه مشران هم پرې نه پوهېدل. نو داسې څادرونه یې خوځول، ځکه درې شپېته ته. وایي څنګه چل دی؟ وایي نه پرې پوهېږو.
هغوی ورته وایي چې صاحب بس کوې نه. درېیمه ګنټه چې پوره شوه بس هغوی راپاڅېدل چې صاحب بس کا. هله ویې څادر راکړه موږ 5 شپېته علما تانه په یو وارې طریقه کوو، په یو وارې ته طریقه وکړه 5 شپېته علماو. وی بس تا سره علم شته ته خدای پیژنې، خدای وپیژنه. تا زندګي دې تېره کړه، ټوله زندګي تېره شوه، تا خپل خدای ونه پیژنه.